سلامونه، هیله ده ښه بایست ژوند په خیر وي. په اسلام کې موږ ته د هر څه ښوونه سوې ده، د هر څه تګلاره موږ ته راپېژندل سوې ده، یا د اشخاصو یا د کړنو ځانګړتیاوې موږ ته بیان سوي دي چې باید د هر څه یا د هر شخص ځانګړتیا څه وي. د بیلګې په توګه موږ ته ویل سوي دي چې یو ښه سوداګر باید کومې ځانګړتیاوې ولري، یو ښه ګاونډی باید کومې ځانګړتیاوې ولري، د یو ښه مسلمان ځانګړتیاوې، ځانګړنې، خصوصیات څه دي، یو څوک چې سخا کوي باید څه ډول وسي، یو څوک چې خیر و خیرات کوي دغه تګلاره یې باید څه ډول عملي سي، یو څوک ادعا کوي چې دی پیر دی، د دغه پیر یا د دغه شیخ د دغه کس ځانګړتیا باید څه وي، کوم خصوصیات باید په ده کې وي چې یو څوک وایي چې و دا رښتیا هم واقعا یا حقیقتي پیر دی. درځئ کندهار ته ولاړ سو. دا کس ګلاب شاه نومیږي، په کندهار کې د ګلاب شاه اغا په نوم نومول سوی دی. دې کس ته ځینې کسان په دونه عقیده دي چې که ګلاب شاه اغا خوابدی سي کندهار به پر دبله راواوړي، یا خدای مه کړه په کندهار کې به چاودنه وسي. ځینې کسان دی د اغا په نوم پیژني، یعنې ده ته دونه په عقیده دی چې ګلاب شاه اغا هر څه ووایي، هر څه وغواړي هغه ورته رسیږي، په داسې حال کې چې همدا کس خپل نظافت نسی ساتلی، خپل عورت نسی پټولی، لمونځ، کلمه، عبادات دا خو پر لویه لار پرېږده. موږ وایو چې موږ ته اسلام دا څه ښوولي دي. په اسلام کې موږ ته ویل سوي دي چې نظافت، پاکي د ایمان یوه برخه ده، او د عورت پټول په اسلام کې د فرضیاتو څخه دی چې باید یو کس خپل عورت پټ کړي، او نور لمونځ، کلمه، عبادات دا خو نو تاسې پوهېږئ چې ټول فرایض دي، او داسې فرایض دي چې هغه لومړنۍ پوښتنې د همدغو شیانو کېږي. په هر حال دا کس موده مخکې د کندهار ولایتي ادارې د سرې میاشتې دارالمجانین برخې ته انتقال کړ څو نظافت یې وساتل سي، ساتنه یې وسي، هلته دی وپالل سي. خو ویل کېږي موده وروسته د کورنۍ غړي خپلوان راځي ولایتي ادارې ته وایي چې موږ ته یې په لاس راکړئ، موږ یې خپله په خپل کور کې پالنه کوو، همالته یې بیایو. ویل کېږي اوس دا کس د هلمند د ګرش ولسوالۍ په یخچال سیمه کې دی. څو ورځې کېږي پر فیسبوک باندې یوه تازه بابولاله ده چې په کوم موټر کې دی انتقال سوی دی، هغه موټر اوس څوک نه رانیسي. دا درواغ تازه نه دي، بلکې د هر پیر و مرید، د هر شیخ و دغسې کسانو په اړوند داسې په زرګونو درواغ تر موږ پورې رسېدلي دي چې موږ تاسې په خپل ژوند کې وینو یې، اورو یې، او له خلکو څخه یې مو اورېدلي دي، یا دا کومې ویډیوې چې ما خپرې کړي یا نور دوستانو خپرې کړي دي، هلته سته چې څوک پر اوبو روان و، چا لمر راکښته کړ، چا زمری په کوزه وویشت، د چا له دوبي څخه په قبر کې سوال جواب کېدی، همالته هغه سوال جواب پر بند سو، نور باید ونه سل کمه نور شیان. دا هماغسې یو درواغ دی چې تاو بالا کېږي، پورته ښکته کېږي. ځینې دوستانو پر فیسبوک باندې هلته په کمنټو کې دا ورته لیکلي وه دغسې اشخاص ته چې موټر موږ غواړو راکړئ، موږ یې په پرزه کې خرڅوو، موږ یې پرزه کوو بیا یې خرڅوو. په هر حال هیله دا ده چې هغه د موټر عکسونه ما ته راواستول سي، زه به اعلان ورته وکړم، که زما تر وس لاندې و زه یې ورڅخه رانیسم، که نه نور دوستان سته چې هغه موټر رانیسي. زما دوې غوښتنې دي، دوه هدفونه مې دي د همدغې ویډیو. یو هدف دا دی چې د هلمند له ولایتي ادارې څخه مې هیله دا ده چې دغه کس و دغسې دارالمجانین ته انتقال کړي څو هلته بیا غټ دربار ورباندې جوړه نه سي. او دومه هیله مې دا ده چې تاسو الله تعالی ته رجوع وکړئ، تاسو اسلام مطالعه کوئ، تاسو د اسلام تګلاره ولولئ، تاسو دقیق په دې باندې پوه سئ چې پیر چاته ویل کېږي، کرامات څه ډول رامنځته کېږي، کرامات اولیاو حق دی، خو د کراماتونو ډول کوم ډولونه دي، دا ټول شیان په اسلام کې سته، په د شریعت په کتابونو کې دا شیان سته، تاسو دا شیان وګورئ. و هر دغسې بیچاره ته، و هر دغسې کس ته چې هغه خپل لمونځ نه کوي، عبادت نسي کولی، خبرې نسي کولی،
بدن نسی پټولی، نظافت نسی ساتلی، تاسې دونه مورته په عقیده کېږئ چې خدای مه کړه چې عقیده مو تر شرکه پورې ورسېږي. شرک خو له اسمانه نه راځي، هغه د چا په اصطلاح چې په شرک پسې خو ټیمان نه زړېږي. همدغه شرکیات دي چې یو څوک یو شي ته، یو کس ته، یو دونه په عقیده کېږي چې نور نعوذ بالله له همدغه کس څخه دی د ځان روغتیا، د ځان راتلونکی غواړي. همدا شرکیات دي. که تاسو نه پوهېږئ، نن سبا دغه د انټرنېټ څخه په انټرنېټ کې تاسې وپلټئ چې د شرک 3 ډولونه چې هغه اکبر شرک، لوی شرک، اصغر، کوچنی شرک، خفي، پټ شرک، تاسې وګورئ. معلومات تاسو ترلاسه کړئ. تاسو ته دا معلومه سي، څرګنده به سي چې دا کوم شیان چې موږ تاسې په ژوند کې کوو، دا اوسنی چې موږ ورسره مخ کېږو، اکثریت یې داسې دی چې هغه سړی شرک ته رسوي، نعوذ بالله. نو راځئ تر دې وروسته دغسې له شرکیات څخه ځان هم وساتو، نور دوستان هم په خبر کړو چې له دغسې شرکیاتو څخه لرې واوسي. تر بل داسې ویډیو پورې د الله په امان، ښې چارې.